سلامونه. په دې ویډیو کې د نړۍ د مهمو څیرو له ډلې د اسحاق نیوټن په ژوند خبرې کوو. هغه په 1443 زیږدیز کال د انګلستان په یوې غریبې او بزګرې کورنۍ کې زیږېدلی. بیا د 3 میاشتو و چې پلار یې ومړ. د پلار له مړینې وروسته یې مور بل واده وکړ او د نیوټن دویم یا ناسکه پلار د سره ښې او نرمې اړیکې نه درلودې او د کرکې په سترګه یې ورته کتل. اسحاق نیوټن د ښځو برخه کې کمه لیوالتیا درلوده او تر اخره یې واده ونه کړ. هغه د پاچا یا کنګ په نوم یو ښوونځي کې شامل شو. تکړه زده کوونکی و. زده کړې یې ښوونځي کې نه وې بشپړې کړی چې مور یې دی له ښوونځي وښکه. د یاد ښوونځي د سرښوونکي په هلو ځلو بیرته ښوونځي کې شامل کړل شو او د ښوونځي دورې زده کړې تر بشپړېدو وروسته د کمبریج پوهنتون د ټرینټي نوم کالج کې بیا شامل شو او زده کړې همالته بشپړې کړې. کمبریج پوهنتون کې اسحاق نیوټن وتوانید چې په ریاضیاتو، ساینس او فزیک کې زیاته لیوالتیا خپله کړي. په هغه وخت کې زده کړې د ارسطو د سیسټمونو پر بنسټ وې، مګر نیوټن د عصري ریاضي پوهانو لکه رن ډیکارټس سره ډېره علاقه درلوده. د نیوټن ځینې مهمې لاسته راوړنې: هغه د اپټیک فزیک برخه کې ستر پرمختګونه وکړل. د ټیلیسکوپ پراختیا کې هم ډیر کار وکړ او ټیلیسکوپ ته پرمختیا ورکړه. په خپل یو کتاب کې د حرکت 3 قوانین یې تشریح کړي چې د عصري فزیک لپاره پکې چوکاټ جوړ شو. مذهبي لیدلوری: هغه پر یو خدای ایمان درلود. انجیل یې لوست خو د انجیل پر هغه تغییر شوی بڼو یې بیا ایمان نه درلود چې عیسویانو پکې لاسوهنې کړې وې او غلط یې تفسیر کړی و. نیوټن د خدای جل جلاله او حضرت عیسی علیه السلام ترمنځ په ژور توپیر باور درلود او د عیسویانو د اوسنیو باورونو خلاف و. نیوټن او کیمیا: نیوټن کیمیا سره هم علاقه درلوده او په ډیرو شیانو باندې تجربه وکړه. نوموړي به په کیمیاوي تجربو کې ډیر سیماب کارول او د سیمابو کارونه پر روغتیا هم اغیز وکړ. د اسحاق نیوټن په زړه پورې خبرې: د هغه مور غوښتل چې دی ښوونځی ونه وایي او بزګر ترې جوړ شي. نیوټن باور درلود چې لیدل په خپله باور دی. نیوټن د نیوکې حوصله نه درلوده او هغه کارونه او لاسته راوړنې به یې چې وکړې نو د بل چا نظر به یې نه پکې غوښته. نیوټن د ژوند تر پای واده ونه کړ او مجرد پاتې شو. د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ.